ښکلا او رنګینه یو یې مثال جوړوو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو. د څلور لارو د بیا رغونې او ښکلا چارو په لړ کې د وزیر محمد اکبر خان څلور لارې د ښکلا چارې د کابل ښاروالۍ د ټولنیزو او کلتوري چارو د مرستیال مولوي حبیب الرحمن منصور له لوري د پټۍ په پرې کولو سره پیل شوې. د کابل ښاروالۍ د ټولنیزو او کلتوري چارو مرستیال د خصوصي سکتور له هغه غړو چې له کابل ښاروالۍ سره د ښاري ښکلا په پروګرام کې برخه اخیستې ده مننه وکړه. نوموړي د کابل ښاروالۍ له نویو پلانونو پلي کولو هم خبر ورکړ او ویې ویل چې د ښار په کچه د ډیرو سیمو د ښاري ښکلا پروګرامونه تر لاس لاندې دي چې یو پر بل پسې به پلي شي. نن د وزیر اکبر خان په چوک باندې اوس نوی کار شروع کیږي. ټولو هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې پاتې چوکونه به په نږدې راتلونکي کې په ښه معیار سره ورغول شي تر څو د کابل ښاریان زموږ هیوادوال د اطمینان او خوشحالۍ ساه واخلي. د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د ښاري ښکلا په پروګرام کې د تاریخي او فرهنګي بڼو جوړول شامل دي چې تاریخي مخینې ته په کتو د معمارۍ د پخواني سبک سره سم جوړیږي. د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو ریاست تر مدیریت لاندې د وزیر محمد اکبر خان په څلور لاره کې د افغان یونایټډ بانک په مرسته د 9 مترو په لوړوالي یو سمبول چې په سر کې د 2 متره په پلنوالي یو څراغ ډیزاین شوی دی په بنسټیزه توګه جوړ شي. زمینه خوبی مساعد شده. بالای دیگر شرکت ها و تاجران ملی کشور نیز صدا میکنیم که در زیبایی شهر ښاروالی کابل را همکاری کنند. په همدې توګه د یاد سمبول شاوخوا د اوبو فوارې زرغونتیا د کټارو نصب رنګ چارې او د جدولو نصبول هم په نظر کې نیول شوي دي چې د 9 میلیونو افغانیو په ارزښت به تر راتلونکي 2 میاشتو پورې جوړ شي. د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړوو خپل هیواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوو.